نن په بې شرمۍ سره د پاکستان صدر اعظم به په یو کنفرانس کې په افغانانو باندې تهمت لګوي چې دلته تروریستان دي. ستاغه شکل د تروریست دی. دلته نه تروریست موجود دی، دلته نه ستا مخالف موجود دی. زموږ مشرانو نه جاریږي چې هغه موږ ته ویلي دي چې زموږ تړون دا دی چې د خپلې کرښې نه به اخوا نه وړئ. که افغانانو ته د تروریست خطاب ته کوي، سره به تجارت ورسره کوي، د سکرو تجارت ته کوي، د میوې ته کوي، ته شرمېږې نه؟ په بې شرمۍ باندې هغه ملل متحد کې دومره بې عقلان ناست دي چې دته نه وایي چې بیا ولې تجارت ورسره کوي، ولې راکړه ورکړه ورسره کوي. خدا یو نوه تهمت دی د افغانانو دغه ترقي نشي زغملی. ستا هغه پلار به هم ګوري، ستا هغه اوم نسل به هم دلته وګوري چې افغانان څنګه ترقي کوي. زموږ افغانان دومره الحمدلله خلک دي چې تاسو سره ډېر ښې اړیکې غواړي، ولې تاسو همیشه موږ سره رذالت کړی دی. مشرانو په دې خبیث ملک باندې دغه څه چې روان دي دام پې قطع کوي، د دوه هغه دلته چې څه روان دي دام پې قطع کوي. په والله افغانان دومره غیرتي خلک دي، د پاکستان په خاطر باندې تاسو سره وچه ډوډۍ خوري. دا ذلیله ملک چې دی 90% زموږ په اموالو باندې چلیږي، 90% زموږ د افغانانو په تجارت باندې چلیږي. بند کړي دې خبیث ملک دا تجارت مجارت بند کړي. افغانستان چې دا 20 کاله اشغالو د اندو خبیثو د لاسه اشغالو دوه امریکایانو ته اډه ورکړله، دوه هغه والده او پدره او هغه پوسټ چې دی تروریست دی. نو په نړیواله کچه باندې دوی د افغانانو د افغانستان د دولت توهین کړی دی، باید بخښنه وغواړي. نو الحمدلله نړیوال هم تا پیژني، ستاسو هغه سیاست هم پیژني، افغانان هم پیژني، تر ما پورې پیژني چې تاسو همیشه د نړۍ سره منافقت او رضالت کړی دی. نو ستاسو دا منافقت نه چلیږي. تر هغه چې موږ ژوندی یو انشاءالله تاسو سره به خپل نفرت د الله د رضا په خاطر باندې چلو. دا مسکین ملک دی خو ولې غیرتي ملک دی. ستا غوندې بې غیرته ملک نه دی چې د پردیو نظامونه د پردیو قانون پکې چلیږي. شرم درته پکار دی، د پاکستان علماو ته شرم پکار دی. ما مخکې ویلي دي چې قسم مې دی په خدای زه د خپل افغانانو عامي هغه عادي کوچی زه د پاکستان په شیخ الحدیث او شیخ القرآن نه ورکوم، ځکه چې هغه دومره بې غیرته خلک دي. په پاکستان کې همجنسګرایي قانون پاس شولو او دوی ولاکه خبره کړي. نو زموږ افغانان زموږ ملت په نړیواله کچه باندې په دې وپېژندل شو چې دوی نور جنګ نه غواړي، دوی نور مشکلات نه غواړي، دوی ژوند کول غواړي. په ټولو نړیوالو دولتونو باندې غږ کوم چې افغانان همیشه د خپل ملک لپاره وفادار پاتې شوي دي، د خپل ملت او ولس په خاطر باندې وفادار پاتې شوي دي. دلته هغه څه غواړي چې دغه ولس غواړي، هغه څه غواړي چې ستاسو سره سیال وي. دغه منافقینو او رزیلانو په خبرو باندې د نړیوالو نه غواړو چې د افغانانو سره تجارتي اړیکه په دې خاطر باندې چې دا هم ستاسو ضرورت دی هم د دې دولت ضرورت دی. د نړیوالو نه غواړو چې د افغانانو کنګل شوي پیسې دا د افغانانو د دې مظلومو یتیمانو حق دی. دا باید د افغانانو د مظلوم ملت په خاطر باندې اخلاص شي. پاکستان صدر اعظم ته بیا هم وایم چې د دې کړنې بخښنه باید وغواړي او په لوړه کچه باید دوی ته دغه خبرې جواب باید ورکړل شي. سلام علیکم ورحمت الله.